زه خو والله کله نه کله په دې زمانه کې سوچ وکړم نو ډېر وهېرېږم او سوچ وکړم چې الله ډېره لویه ذمهواري د هر چا په اوږو باندې ایښودې ځکه چې دا بچي په نن سبا زمانه کې کنټرولول او د دوی حفاظت کول ډېر ګران کار دی مګر دا چې الله یې چاته اسان کړي ځکه چې فساد او شر هر ګوټ د دنیا ته رسېدلی نېټ ګوره زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې بجلي پکې بجلي نشته خو نېټ پکې 4G چلېږي ولې د نېټ ته ډېر ضرورت دی که د بجلۍ ته نه ضرورت بجلۍ ته ډېر دی نو نېټ ولې شته او بجلي نشته ځکه چې په دې نېټ کې فساد ډېر دی ایمان ورسره خرابېږي نو دا قسمه شیونه در مخکې کوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عزتونو د الله حفاظت وکړي